جوړ په خیر ښه راغلی زموږ یوټیوب چینل ته. په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه موږ کولی شو په خپل فیسبوک کې د فالوورز آپشن خلاص کړو. نو د دې لپاره تاسو راځئ خپل فیسبوک اپ خلاصوئ. د فیسبوک اپ د خلاصولو نه وروسته تاسو راشئ په دې درې بټنو باندې کلیک وکړئ. د کلیک کولو نه وروسته تاسو راشئ په سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ. د دې نه کلیک کولو نه وروسته تاسو راشئ په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. د سیټینګ نه کلیک کولو نه وروسته تاسو ته راشئ تاسو د پابلیک پوسټ په نامه باندې داسې یو شی وینئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د کلیک کولو نه وروسته تاسو ته یو داسې یو صفحه راخلاصه شي، په دې کې وایي چې مطلب څوک تاسو فالو کولی شي. که چېرته اول تاسو دغه آپشن پابلیک وټاکئ ځکه چې ما الریډي فعاله دی ما په فیسبوک کې، مطلب چې ما څوک فالو کولی شي. نو که غواړئ تاسو فالو آپشن مطلب تاسو ځینې کسان تاسو فالو کړي نو تاسو دا از پابلیک وساتئ، مطلب همداسې دا پابلیک څنګه وي تاسو سره شین وي. یعنې دا اسانه طریقه ده چې په اسانۍ سره تاسو کولی شئ دا رنګه وکړي. مطلب یې څه دی چې مطلب هر څوک کولی شي تاسو څنګه کړي فالو کړي. که چېرې تاسو نه فرینډ وټاکئ مطلب دا چې تاسو تنها فرینډ فالو کولی شي، نور څوک مو نشي کولی. او په دې آپشن کې دا وایي چې کیدای شي تاسو سره یو څوک فرینډ نه وي خو هغه به تاسو سره څه کوي فالوورز کوي. که چېرته غواړئ نور هم داسې وکړئ مطلب چې تاسو هغه فالوورز راسي تاسو خپل ټایم لاین وګورئ، نو هغه لپاره هم تاسو د پابلیک انتخاب کړئ. پابلیک مطلب دا دی چې ما فالوورز هم کولی شي ما ټایم لاین وویني. او بل پابلیک پوسټ کامنټ کله کې تاسو پابلیک وساتئ، دې مطلب دا هم دی چې تاسو فالوورز هغه چا چې تاسو فالو کړي هغه هم کولی شي تاسو په پوسټونو باندې کامنټ ورکړي او هغه لایک او یا نور څه پکې وکړي شیر کړي ځان سره. نو دا که چېرې تاسو پابلیک وساتئ نو هغه تاسو فالوورز هم دا کار کولی شي. او که چېرې تاسو وایئ چې نه فرینډ دی نو تنها فرینډ کولی شي تاسو په پوسټونو باندې کمنټ او لایک ورکړي، نور څوک پکې نشي کولی، پابلیک څوک نشي کولی. او بل هم د پابلیک پروفایل انفو دی چې مطلب زه خپل پروفایل کې چینجز راولم. مطلب لکه زه غواړم ما خپل پروفایل پکچر چینج کړم، نو ما پروفایل پکچر چې کله چینجېږي ما څوک دی که دا کسان وویني. که چېرې تاسو دا پابلیک انتخابوئ مطلب دا دی چې تا هر څوک هم فالوورز هم د تا فرینډ ټول کسان د تا دغه پیج پکچر ویني چې تا اپډیټ کړی دی، یا ته پروفایل ویډیو کې تغییر راولئ، یا ته کولی شي کاور پوتو باندې ته چینج راولئ، یا دا کوي چې فیچر پوتو کې ته چینجز راولئ، یا کومه بیو کې نوې بیو جوړوي یا بل بیو باندې شارټ شی لیکي نو په هغه کې چینجز راولئ. صحیح دی. نو دا به هم ما ورته فرینډ انتخاب کړی دی ځکه مطلب د ما دا دی چې دغه کم چینجز سره تنها د ما فرینډ کولی شي په دې باندې کامنټ ورکړي، دې ته لایک ورکړي او دغه وویني. یعنی هر څوک دا کار نشي کولی. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې په مهربانۍ سره لومړی لاړ شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او هو هېر مو نه شي که چېرته بیا هم یادونه کوم که چېرته پوښتنه لرئ د انټرنیټ پروګرامینګ فیسبوک په نړۍ کې مونږ او زموږ ټیم ستاسو په چوپړ کې تاسو مونږ سره پوښتنه شي کړئ، مونږ به ستاسو پوښتنو ته په ورین تندي ځواب درکوو. مننه.